عبدالرحمن بابا فرمایي وی بادشاهانو که قصرونه کړل آباد، ما د عشق عمارتونه کړل آباد. او نوم د کم یوه بادشاه هسې یادیږي لکه نوم چې د مجنون او د فرهاد. او عشق عاشق لره یو هسې پیر استاد دی چې به نوي بل دا هسې پیر استاد. او دغه واړه کرامات د عاشقۍ دي چې څوک کتب که څوک غوث که څوک اوتاد. عبدالرحمن بابا د دنیاوي مال او دولت په ځای باندې عشق له اهمیت ورکوي او وایي چې بادشاهانو خو د دنیاوي توګه باندې مال دولت جوړ کو، بلډینګونه او محلونه جوړ کو، ولې ما په روحاني طور باندې د عشق بلډینګونه او عمارتونه جوړ کو او د خلکو تربیت مې وکړو. د بادشاهانو نامې د مرګ نه پس په عام ولس او عوامو کې نشته دی، ولې چې چا عشق کړی دی او په عشق کې مرتبه حاصل کړې لکه د فرهاد او د مجنون غوندې عام عوام هغې تر اوسه پورې یاد دي او پیژني. عبدالرحمن بابا د عشق حقیقي باره کې وایي چې صحیح عشق چاته حاصل شي نو هغه ته په دنیا کې د بل پیر او استاد ضرورت نشته. او دا هم د عشق کرامات دي او هم د عشق وجه ده چې د عام انسان نه چا نه کتب جوړ کو، چا نه غوث جوړ کو او چا نه ولی جوړ کو. ملګرو دا د عبدالرحمن بابا کلام او د هغې وضاحت ته سره مې شیر کو. اجازت غواړم د الله په امان.